سرحدي شاهین څوارلسمه برخه. د شاهین د خبرونې مینوالو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا دی زه محسن احسان مې یو ځل بیا د شاهین د ناول قربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو اورېدل کله چې د الزغیري پلي او سپاره پوځونه د ویالې بلې غاړې ته امن ځای ته ورسېدل، نو هغوی ته معلومه شوه چې د دوی مرستندوی پوځ له غرناطې نه راغلی او چې دوی د دغه ډلې له سالار د لیدو هیله وکړه. یو تن سپور چې نقاب یې پر مخ غوړولی په امرانه لهجه ورته وویل، دا د خبرو وخت نه دی، تاسو زر ځانونه لوشه ته ورسوئ. الزغیري د نقاب پوش غږ وپېژند، ټکان یې وکړ، وویل له ما سره په داسې لهجه خبرې له موسی بن اغیسان پرته څوک کولی نشي. نقاب پوش ویل مګر دلته زما په راتګ باید څوک خبر نشي، باچا به ډېر خفه شي، هغه ته زما نوم مه اخله. ما ته د غرناطې یوازې پرېښودل له خطره خالي نه و، خو ابو عبدالله ګمان کوي چې زه په پوځي قرارګاه کې یم. موسی دا وویل او خپل ملګرو ته اشاره وکړه او آس یې پونده کړ. الزغیري چې څه ډول هغه 500 تنه سپاره له ګردون نه راوتلي ولیدل، همهغسې بیرته په ګردون کې ورک شول. اوس به دا واورو. بدر بن مغیره ته چې کله دا خبره ورسید چې د غرناطې ټول پوځ د وروستۍ او پرېکنده جګړې لپاره لوشه ته رسېدلی و، نو د قرطبي پر پوځ د وروستي ګزار پرېکړه وکړه او نایب منصور بن احمد ته یې پیغام واستوه چې له خپل 2000 تنو پوځ سره د قرطبي د پوځ شاته ځان ورسوه. منصور بن احمد د لارې د سرشار کوټې او کلي ورسره تر پښو لاندې کړل او په یوه حیرانونکي ګړندیتوب سره د قرطبي د پوځ شاته ورسید. بدر بن مغیره چې پیغام ترلاسه کړ، خپل پلي پوځ یې 100 میله شاته کړ او سپرو ته د دشمن په شي او ګین لوري د حملې امر وکړ. د قرطبي د پوځ سالار ګمان وکړ چې سرحدي عقاب هم د الزغل او الزغیري په څیر خپل پوځ له دې ځایه لوشه ته لیږدوي او دا محاذ پرېږدي. هغه ته پریدان دا حکم کړی و چې د لوشه د جګړې تر نتیجې پورې به دوی د دشمن پوځ مشغول ساتي. هغه تر اوسه د منصور بن احمد له راتګ نه بېخبره و. خپل لښکر ته یې د بدر بن مغیره پر شا تلونکو پولیو پوځونو د حملې امر وکړ، خو په دې ځنډ کې د بدر د پلي پوځ غشو ویشتونکو په یوه کند کې مورچل نیولی و. د قرطبه نیزهبازان چې وړاندې ولاړل او کندې ته ورنږدې سول، د غشو باران پرې جوړ شو او د هغوی قمندان د شاتګ نه پرته بله څه چاره نه لیده. خو دغه مهال منصور بن احمد له شانه حمله وکړه او د قرطبي لښکر له شانه مخې ته ماته وکړه. لشي او ګین لوري نه د بدر بن مغیره او له شانه د منصور بن احمد سپرو د قرطبي پوځ په تنګه ساحه کې راګیر کړی و. د هغوی په مخ کې هغه کنده وه چې غشي ویشتونکي پکې سنګر نیولی و. د قرطبي د پوځ حالت هغه ډبرې ته ورته و چې د سمندر توپاني څپې یې د خطرناکو کړنګونو په لور وروټېل وهي. په دې ګډوډي او ورختایۍ کې د قرطبي په سلګونه پوځیان د اسونو تر پښو لاندې غوبل شول او په سلګونه یې له اسونو سره په کندو کې پرېوتل. سپاهیان له قمندانانو او افسران له خپلو سپاهیانو نه بیل شول او د قرطبي پوځ د بری په امید جنګېدلی شوی. د ماتې او مایوسۍ په حالت کې له یو عجیب وضعیت سره مخ شول. ماپښین مهال د دوی له مړو نه غونډۍ جوړې وې او ډېر لږ شمېر یې په تېښته بریالي شول، نور یې له مایوسۍ نه وسلې کښېښودې. سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، د لوشه په محاذ ابوالحسن له دې زره پوځ سره د پریدان له 50,000 لښکر سره مقابل شو. 2 ورځې د پرنداد افسرانو او د غرناطې د سرتیرو ترمنځ تن په تن جګړې او غیرت ښودلو په ننداره تېرې شوې. جګړه داسې پیل شوه چې د پریدان یو پوځي پهلوان چې له سره تر پښو په اوسپنه کې پټ و، آس یې پونده کړ او میدان ته راغی. هغه توره اوچته کړه او د مقابلې لپاره یې څوک وغوښتل. نعیم بن رضوان چې پر سر یې خول او په بدن یې یوه نرۍ زغره اغوستې وه، آس ور وځغلاوه. د دواړو سپرو تورې وجنګېدې. د قستلې جنګي پهلوان د درنې زغرې په وجه دومره چست او چالاکه نه و لکه نعیم بن رضوان. د هغه پر پنډه زغره د نعیم توره څو ځلې ولګېده خو هیڅ پرې ونه شول. د هغه څو ګزاره نعیم پر ډال واخیستل او بیا یې په پوره ځواک د هغه په مټ د تورې وار وکړ. د زغرې په سبب هغه زیات ټپین نه شو، خو د ګزار له زوره په یوه خوا خم شو. نعیم هغه ته د بیا سنبالېدو موقع ور نه کړه. څو ځلې یې پرلپسې ګزارونه پرې وکړل. د هغه آس وتورېد او پهلوان د آس له شانه لاندې ولوید. هغه د بیا جګېدو هڅه وکړ، خو نعیم له آس نه پلی شو. د هغه له سره یې خو لرې کړ او په تور یې سر ترې قلم کړ. له دې سره د ابوالحسن پوځ د تکبیر نارې اوچتې کړې. د پرندان دوهم پهلوان را ډګر ته شو. له دې لوري ازغیروي نیزه واخیسته، آس یې پونده کړ. د قستلې پهلوان په زغره د پاسه په سینه او په اوسپنیز خول هم تړلی و. دواړو حریفانو نیزې یو بل ته سیخې کړې او اسونه یې پونده کړل. ازغیروي د ځان له ساتنې سره پر حریف د نیزې ګزار وکړ. د نیزې څوکه د اوسپنیز خول سره له ټکر وروسته ماته شوه، خو عیسوي سپور له ټکر نه خپل توازن
بایلود او له آس نه راوغورځېد. الزغیروي له آس نه پلی شو او د هغه کار یې هم پای ته ورساوه. د دواړو پهلوانانو له مرګ وروسته پریدان د عامې حملې حکم وکړ. تر ماښامه تن په تن جګړه روانه وه. د شپې په تیاره کې دواړه لښکر خپل پړاو ته ستانه شول. دوهمه ورځ همدغسې جګړه له تن په تن جګړې نه پیل شوه. له دواړو خواونه څو تنه راغلل او د همت او میړانې ننداره یې وړاندې کړه او بیا عامه جګړه ونښته. تر ماښامه څه پرېکړه ونه شوه. له دواړو خواونه د لومړۍ ورځې په نسبت د مړو او ژوبلو شمېر زیات و. درېیمه ورځ دواړو پوځونو ته د اندېښنې او پریشانۍ ورځ وه. خو ابوالحسن تر دښمن ډېر زیات پریشانه و. له غرناطې نه موسی 2000 تنه د مرستې لپاره استولي وو. خو په تېرو 2 ورځو کې د ده 15,000 سپاهیان مړه او ټپیان وو. ابوالحسن پوځ د افسران د اټکل له مخې د پریدان لښکر مړه او ټپیان تر 100,000 کم نه وو. خو په دې 2 ورځو کې هغوی ته د اندلس له هرې لوري در 15,000 تنو پورې مرستندویي پوځ را رسېدلی و. د بدر بن مغیره په اړه خو د ابوالحسن ګمان دا و چې په خپل لږ شمېر پوځیان یې د قرطبې د لښکر لوی سیلاب درولی دی. خو پر دې ټولو سربیره د ابوالحسن حوصله هم ماته نه شوه. د هغه د پوځ هر سپاهي له فتحې او ماتې نه بې پروا تروریستي سلګي جګړې او مقابلې ملا تړلې وه. هغوی پر دې باور وو چې کله جګړې نه مخ وګرځوي او وتښتي هم په 100 ورځو کې به دښمن تر غرناطې پورې ورسیږي. درېیمه ورځ چې دواړه پوځونه سره مخامخ شول نو د قصلې له پوځ نه یو جنګي پهلوان چې له سره تر پښو په زغره کې پټ و میدان ته راووت او د مقابلې بلنه یې ورکړه. د هغه د خول څېره د غوایي سر ته ورته وه. د هغه وسله دومره درنه وه چې د آس ملا یې کړوپه کړې وه. یو بربري ځوان د هغه د مقابلې لپاره وروت او د هغه د نیزې په ګزار راولوید. بیا یو بل هسپنوي مسلمان وروت خو د تورې ګزار یې د هغه په درنه زغره بې اثره شو. لږ ځنډ وروسته دغه پهلوان خپل دوهم حریف هم ووژه او د پریدان پوځ د خوښۍ نارې وهلې. زغره اخیستونکي توره اوچته کړه او په میدان کې یې لنډه دوره وکړه. د غرناطې د پوځ په لور یې مخ واړوه او د مقابلې لپاره یې د سیال په انتظار شو. نعیم بن رضوان له ابوالحسن نه د اجازې غوښتنو په خاطر ور وړاندې شو. خو په دې ځنډ کې له یو لوري یو سپور راښکاره شو. د هغه آس له خولو نه ښکارېده چې له لرې راغلی. د هغه جامې هم د غرناطې د سپاهیان نه بیلې وې. د زغرې پر ځای یې سپینه چپنه اغوستې وه او پر سر یې د خول پر ځای سپینه پګړۍ تړلې وه. له سترګو پراته یې نور مخ په سره نقاب پوښلی و. هغه د غرناطې د لښکر په صفونو کې لاره وکړه او وړاندې ولاړ. د مقابلې ډګر ته ووت. خپله توره یې په تیږه کې وکړه. خلکو ګمان کاوه چې هغه به په نیزه حمله وکړي خو د بیا نیزه هم په ځمکه شاخه کړه. دواړو خواو ته نندارچیان د هغه پر دې کار حیران شول. نقاپوش ناڅاپه آس پونده کړ. عیسوي پهلوان نیزه برابره کړه او د هغه په لور ورغی خو هغه ځان چپ کړ او وړاندې تیر شو. خپل ګړندی آس یې له یوه وړوکي چکر وروسته بیرته راوګرځاوه او د زغره پوش پهلوان په لوري ورغی. هغه چې تر اوسه پورې خلکو تش لاس ګاڼه اوس یې ورسره یو کمند ولید. پخوا له دې چې د زغره پوش هغه ته پام شوی وی او آس یې راګرځولی وی هغه د برېښنا په څیر وړاندې شو. پړ یې د هغه په غاړه کې ور واچوه. د عیسویانو دغه پهلوان چې په پوځ کې یو بېساله سپاهي و او د درندې وسلې او زغرې په وجه 4 تنو په آس پور کړی و. د غره په څیر له آس نه راپرېوت. د کمند بل سر د نقاپوش په زین پورې تړلی و. د غرناطې پوځ د قصلې د پهلوان په بېوسۍ په کړس کړس وخندل. نقاپوش د سترګو په رپ کې هغه راوست او د ابوالحسن په پښو کې وغورځاوه. له خپلې څېرې نه یې لقاب لرې کړ. وویل ما د قرطبې په محاذ د بري زیری راوړی دی. ابوالحسن په خوښۍ وویل بدره د کومې فتحې زیری چې تا راوړی هغه به خامخا ډېر شانداره وي خو زه تر فتحې هم زیات ستا په راتګ خوښ وم. زه د دغې غیبي مرستې په انتظار وم. څومره پوځ دې سلامت را رسولی دی؟ بدر زموږ یوازې 1500 تن زیان لیدلی دی خو 2000 تنه مو نور زیات شوي دي. منصور هم را رسېدلی دی. ابوالحسن ناڅاپه اندېښمن شو. وویل مګر پوځ دې ولې نه دی راوستی؟ نن د وروستۍ پرېکړې ورځ ده. بدر ځواب ورکړ ته چرت مه وهه هغوی به لږ وروسته راورسېږي. الزغل د تکبیر ناره اوچاته کړه. وویل مسلمانانو نن ستاسو لپاره مبارکه ورځ ده. د قرطبې پوځ میدان پرېښود او وتښتېدل او ستاسو سرحدي عقاب ستاسو مرستې ته راورسېد. سپاهیانو چې دا واورېدل د خوښۍ نارې یې اوچتې کړې. بدر الزغل ته وویل وبخښئ تاسو دوی ته خبر بشپړ ونه رسوه. موږ د قرطبې پوځ ته د تیښتې فرصت ورنه کړ. هغوی نږدې ټول په میدان پراته دي. یوازې 500 یا 600 تنه به تښتېدلي وي. نعیم بن رضوان الله اکبر ناره اوچاته کړه او د خپل آس جلب یې سم کړ. وویل د دې بري په خوښۍ کې نن زه د قسطلې د 15 سپرو د وژلو تعهد کوم
خو د نیک شګون لپاره ستا نظره سره اخلم. دا یې وویل. ور وړاندې شو، خپله نیزه یې بدر ته ورکړه او په میدان کې شخه د بدر نیزه یې راویستله او د پریدان 4 جنګي پهلوانان یو په بل پسې راغلل او نعیم 4 واړه یو په بل پسې ووژل. د وروستي پهلوان له وژلو سره سم هغه د عامې حملې سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو ماپښین مهال چې جګړه په زور روانه وه، منصور بن احمد د بدر له پوځ سره ورسېد. مازدیګر مهال د پریدان په لښکر کې د ماتې اثار ښکاره شول. نعیم بن رضوان 14 تنه وژلي وو او د 15 تنو د وژلو وعده یې پوره کوله چې د 1 تن نیزه یې په سینه کې ښخه شوه او هغه ولوېد چې بدر بن مغیره تر ملا لاس ور راتاو کړ او هغه یې په خپل مخ کې کېناوه. غوښتل یې د ټپیانو خیمې ته یې ورسوي او د جګړې له میدانه یې وباسي. خو نعیم ورته وویل بدره زه پوهېږم چې زما نور ژوند پوره شوی، خو ما تر اوسه پورې خپل عهد نه دی پوره کړی. ما د دښمن 14 سپاهیان وژلي او یو لا پاتې دی. زما په زخم لاس ونیسه چې وینه ترې ونوځي. خپله نیزه ماته راکړه او ما دښمن ته نږدې بوزه. پرېمږده چې خپل تعهد ترسره کړم، بیا مې چې چېرته بیا یې بومیزه. بدر دا یوه هیله ده. په بدر د هغه خبرو اثر وکړ. نیزه یې په لاس کې ورکړه او د هغه په زخم یې لاس ټینګ کړ. آس یې د دښمن د پوځ په لوري ورنږدې کړ. خو کله چې د دښمن د یوه سپاره په لوري ورنږدې سول، بدر احساس کړ چې د هغه لاس په نیزه کمزوري کیږي. د نیزې نیغې ساتلو په خاطر د نعیم لاس په خپل لاس کې ونیو. وویل پام کوه دا 15 ښکار دی. نعیم په نیمه بېهوشي حالت کې وویل بدره ما له ځان سره ونیسه، کاشکې ما خپل عهد پوره کولی شوی. بدر وویل تا خپل وعده پوره کړه. دا یې وویل او بیا یې نیزه د یوه سپاره په سینه کې چې مقابلې ته یې را روان و ورشخه کړه. عیسوي سپور له آس نه لاندې ولوېد او ورسره سم نعیم هم بېسده شو او سر یې زوړند شو. بدر آس پونده کړ او د ټپیانو خیمو ته څو ځوانان نعیم بن رضوان له آس نه کوز کړ او یوې خیمې ته یې یوړ. بدر بن مغیره له آس نه پلی شو، خیمې ته وننوت. بشیر بن حسن د زخمیانو په پټۍ مصروف و. هغه ژر نعیم ته پام شو. بدر وویل بشیره د ده د ژغورلو هڅه وکړه. بشیر بن حسن د هغه په نبض لاس کښېښود او بیا یې ژر زغره ترې لرې کړه. زخم یې وکړ، بیا یې په نبض لاس وکښېښود او سر یې وخوځاوه. بدر په ژړغوني غږ وویل ته څه نشې کولی؟ بشیر ځواب ورکړ له دې زخم نه وروسته د ده څو شېبې ژوندی پاتې کېدل هم معجزه ده. داسې ښکاري چې دی د کومې ارادې د بشپړېدو هیله مرګ لاس نیولی. دی په هوښ راځي. که په هوښ راغی ورته ووایه چې وعده دې پوره کړې ده. بدر دا وویل. نیزه یې واخیسته او په منډه له خیمې نه ووت او په یوه ټوپ په آس سپور شو. لږ ځنډ وروسته چې بدر د پریدان په پوځ کې د ماتې نښې ولیدې، خپل د یرغل سپاره یې راټول کړل. ورته وویل د دښمن تعقیب ته ځانونه چمتو کړئ. له ماښام نه لږ وړاندې د پریدان پوځ د مړو انبارونه پرېښودل او وتښتېدل. کله چې سپاهیان پر ابوالحسن راټول شول، د بري نارې یې وهلې. هغه له آس نه راکوز شو او سر یې په سجده کښېښود او چې کله راپورته شو له سترګو یې د شکر اوښکې روانې وې. ابوالحسن یوې او بلې خواته وکتل. بیا یې وویل زموږ سرحدي شاهین چیرته دی؟ الزغل ځواب ورکړ هغه له خپلو سرښندیانو سره تللی دی. ابوالحسن چیرته تللی؟ الزغل په ماته خوړلو پسې. ابوالحسن موږ منع کړي وو، سپاهیان ډېر ستومانه وو. الزغل خو هغه ماته وویل چې له تاسو نه معذرت وغواړم، هغه په نیمګړي بري قائل نه دی. بیا هم هغه ستا د حکم په درناوي د غرناطي یو سپاهي هم له ځان سره نه دی ملګري کړي. ابوالحسن وویل تا غلط ګمان وکړ. په خدای سوګند چې که هغه زما ټول پوځ ورسره بیولی وای زه به پرې خفه نه وم. زه د ده د یوه سړي زیان هم ډېر ستر زیان بولم. الزغل وویل ته اندېښنه مه کوه، هغه په خپل کار پوهیږي. هغه په مقابله کوونکو د زمري په څیر حمله کوي او په تښتېدونکو د شاهین په څیر غوټې وهي. ابوالحسن وویل زه د قرطبې په جبهه کې د دوی د بري په ټوله کیسه ځان خبرول غواړم. عباسه ته له دوی سره وې، ده خو به د پوځ د حوصلې د مثبتولو په خاطر مبالغه نه وي کړې. عباس د غرناطې د پوځ یو افسر و. هغه وویل دا داسې پیښې دي چې یوازې د لیدونکي سترګې پرې باور کولی شي، د اورېدونکو غوږونه ښایي پرې باور ونه کړي. له دې نه وروسته عباس د جګړې ټوله کیسه وکړه. کله چې د منصور بن احمد د کارنامو یادونه وکړه، ابوالحسن وویل که زه پوهېدای چې د بدر بن مغیره په زولۍ کې داسې غشې دي نو 100 کاله وړاندې به مې د جګړې اعلان کړی و. د شاهین د خپرونې مینوالو د شپې له ارام نه وروسته چې کله ستومانه پوځیان د سهار په اذان راویښ شول، ابوالحسن له ډېرو ورځو وروسته پوره خوب وکړ. کله چې د لمانځه لپاره د خیمې نه راووت، لومړۍ پوښتنه یې دا وه چې بدر بن مغیره راستون شوی، خو پیرهدارانو ځواب ورکړ چې نه تر اوسه لا نه دی راغلی. له لمانځه وروسته د ابوالحسن په غوښتنه د بدر بن مغیره او د هغه د ملګرو د سلامتۍ دعا وشوه. تر ماپښین پورې د ابوالحسن پریشاني په اندېښنه بدله شوه. هغه څو سپاره د بدر بن مغیره او د هغه د ملګرو د احوال په خاطر ولیږل او په خپلو له خپلو جنرالانو سره په یوه غونډۍ وخوت. د دوی د راتګ لارې یې څارلې.
ناڅاپي یو افسر چیغې کړې هلته وګورئ د ابوالحسن زړه له خوښۍ په ټوپونو شو د سترګو تر سار ګردونه اوچت وو ابوالحسن څو تنه سپاهیان همهغه لوري ته واستول لږ ځنډ وروسته هغوی بیرته راستانه شول او د سرحدي شاهین د راتګ خبر یې راوړ الزغل وویل دا زیری هم واورئ ابوالحسن د څه زیری الزغل بدر د اکمالات یوه ډیره لویه ذخیره هم له ځان سره راوړې د ابوالحسن په پوښتنه سپرو د هغه خبرې تایید کړ وویل چې ابوالحسن د څاروي وستره کله ورسره راوستې پر میږ ورزو برسیره په سلګونه اسونه او قطرې او په اناجو بار را روانې دي د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو کله چې د لوشه په جګړه کې نعیم بن رضوان غوندې غازیانو په خپلو وینو د اندلس د برخلیک پرېکړه لیکله د غرناطې په شاهي ماڼۍ کې یوه بله پرېکړه لیکل کېده پر الحمد عیسویانو د قبضې له خبر سره سم ابو داود خپل شاګرد ته ورغی او هغه یې چې غمجن ولید وویل شهزاده ما نه درته ویل چې د غرناطې د سلطنت د بیا جوړونې لپاره تقدیر ابوالحسن نه ته ټاکلی د اندلس د مسلمانانو ستوري به هغه وخت وځلیږي چې ستا پر سر د غرناطې د باچاهۍ تاج کښېښودل شي شهزاده ستا دوران راتلونکی دی ابو عبدالله زما دوران خدای جل جلاله خبر دی چې څه وخت راځي الحمله لاسه ووته او دا دی هغوی اوس هر وخت پر غرناطه حمله کولی شي ابو داود مګر تا دا نه د احساس کړی چې د الحمد لاسته راوتلو سره ځینو سردارانو دا احساس کړی چې په دې نازکو شیبو کې د غرناطې د امارت بدلول ضروري دی ما له څو بربري او هسپانوي سردارانو سره لیدلي هغوی خپل قیمت ډیر دروند نه دی ایښی ابو عبدالله خو د موسی په موجودیت کې څوک سوڼ نشي وهلی ابو داود د وخت پر رسېدو به هغه چاره هم وکړو هغه سرداران چې موسی د بغاوت په تور بندیان کړي دي که خوشي کړی شي هغوی به ستا ډېره مرسته وکړي ابو عبدالله مګر د موسی په موجودیت کې د دې امکان نشته ابو داود زما په ګمان هغه ستا دوست دی ابو عبدالله په دې معامله کې هغه زما ډېر بدترین دشمن دی ابو داود د مناسب فرصت پر رسېدو به بیا ګورو ابو عبدالله وخت به څه وخت راځي ابو داود د ابوالحسن له ماتې وروسته به د غرناطې د خلکو پام ستا په لوري شي ابو عبدالله که هغه بریالی شي نو بیا ابو داود زه ګمان نه کوم بری یوازې ستا په برخه دی که د هغه یوه نیمه کامیابي هم په برخه شي نو دا به یې د ډېر بدې ماتې پیشخیمه وي هغه به ستا د نسکه ورور په تخت کېنولو هڅه کوي ځکه خو یې هغه د دې لپاره په خلکو ګران شي جګړې ته ورسره بیولی دی ابو عبدالله که داسې وشول زه د دې جرأت نه لرم چې له خپل پلار سره جګړه وکړم ابو داود ته بېغمه اوسه جګړې ته ضرورت نه پاتې کیږي څو ورځې وروسته چې ابو عبدالله د قرطبې د لښکر د تباهۍ خبر واورید خپل استاذ ته یې وویل استازي خبر راوړي چې سرحدي شاهین د قرطبې له جبهې نه وزګار شوی او د لوشه محاذ ته روان شوی دی ابو داود ویل شهزاده اوس هغه وخت را رسېدلی چې زه ترې ویرېدم امکان لري ابوالحسن د لوشه په محاذ بریالی شي دا بری به ستا د راتلونکي لپاره ډېر خطرناک وي کله چې باچا ښار ته راننوځي نو د غرناطې اولس به یې د هرې صحیح او غلطې پرېکړې تایید کوي د هغوی په نظر به ستا نسکه ورور تر تا ډېر د احترام او عزت خاوند وي د هغه په نظر به د هر عادي سپاهي درجه او احترام تر تا زیات وي ابو عبدالله مایوش وویل ما ته هیڅ لاره په نظر نه راځي کله چې ستا خبرې اورم پریشانه کیږم زما دماغ په داسې سمندر ورکوزېدو ته چمتو کوي له ژورتوبه یې زما زړه ریږدي خو کله چې مور ته ورشم د هغې خبرې مې بلې دنیا ته ورسره بوځي هغې نن هم راته ویل چې پلار په وار دا سوګند کړی چې هغه به ما د خپل تخت د وارث په حیث ټاکي او خپله وعده به وفا کوي ابو داود وویل ښایي هغه وخت را رسېدلی وي چې زه تا په خوشباورۍ کې پرېنږدم زه به دا در سره ومنم چې ستا پلار ستا په باب نیکه اراده لري مګر اوس ستا عمر 40 کلونو ته رسېدلی فرض کړه ستا پلار 20 کاله نور هم ژوندی تر هغه وخت به ستا عمر 80 کاله شي او دا د عمر هغه وخت دی چې د ژوند ټولې هیلې مړې او ټولې جذبې سړې شي او انسان په هنداره کې د خپلې څېرې له لیدو ویرېږي او هغه وخت د انسان تر ټولو لوی ضرورت یوه بستره وي که هغه بیا په ماڼۍ کې وي او که په یوه سپېره کې هغه وخت به ستا عقل یقینا ډېر پوخ وي خو هغه وینه چې انسان د دنیا لاندې کولو ته چمتو کوي سړیږي او د بیا څوک ویلی شي چې باچا به په راتلونکو 20 کلونو کې ستا په باب څوک خپلې پرېکړې ته اړ باسي شهزاده د عزت شهرت او نومیالیتوب دروازې داسې نه ده چې څوک یې هیله وکړي ورته بیرته شي هغه به ټکوي او کله کله به یې ماتوي
د لویو خلکو په ژوند کې یوه پرېکنده مرحله راځي. څوک چې په سوچ کې وخت له لاسه ورکوي هغوی وروسته پاتې کیږي. د وخت په ریګونو کې د هغوی د پلونو خاپونه ورکیږي او څوک چې له جرأت نه کار اخلي هغوی ستر منزل ته رسیږي. که څه هم تا ماته د خپل زړه حال نه دی ویلی خو زه پوهیږم چې ته د غرناطې تخت او تاج ته ناقرار یې. تا که تر اوسه د ژوند تر ټولو لویه هیله د بشپړولو جرأت نه دی کړی. د سبب یې دا نه دی چې ته خپل پلار ته احترام لرې. بده یې مه منه وبخښي. د دې دلیل دا دی چې ستا په زړه کې نامعلومه ویره ده. د دې خبرې ویره چې دنیا به څه وایي ولس به ستا په باب څه فتوا ورکوي. په یاد ولره دا دنیا یوه کامیابه ډاکو ته فاتح وایي او ناکام مصلح د باغي په نامه پیژني. کعب عبدالله د غرناطې تخت وګاټه او په ټول اندلس یې د عظمت جنډۍ ورپیږي. نو نړیوال به وایي چې له خپل پلار نه یې تخت واخیست. خو کعب عبدالله تر شپېتو څلوېښت اویا کلنۍ د تخت او تاج په انتظار مړ شي نو شاید د تاریخ په پاڼو کې نوم هم ونه لیکل شي. ما ته یو معمولي انسان نه بللې چې خپل نصیب مې در سره شریک کړ. خو که ته په تذبذب کې خپل ټول ژوند له لاسه ورکوې نو سر له ننه زموږ لارې سره بیلې دي. ابو عبدالله وویل د خدای جل جلاله په خاطر داسې مه وایه. ابو داود نو نن باید پریکړه وکړې بیا شاید داسې موقع برابره نشي. ابو عبدالله زه چمتو یم مګر زه اوس د دې توان لرم چې د خپل پلار پر خلاف بغاوت وکړم. ابو داود ته په 20 کلنۍ د دې وړ وې مګر تا د ژوند ډیر کلونه هسې ضایع کړي دي. پولیس زموږ په واک کې دي. د شاهي محل د ساتونکو مشر ستا دی. بربري او هسپانوي سرداران زیاتره ستا د امر منتظر دي. خزانه ستا په لاس کې ده. ابو عبدالله وویل او موسی ابو داود مګر د ښار خلک ابو داود په هغوی کې درز اچول کېدای شي. د عربي بربري او هسپانوي ترمنځ اختلاف اور قابو شوی خو مړ شوی نه دی. زه له عربو نه د مرستې هیله نه لرم. په هغوی کې څو تنه پیرودل کېدای شي. ته عربي سرداران برطرفه کړه پر ځای بربري او هسپانوي سرداران وټاکه. په دې کار دوې ګټې دي. یو دا چې هغوی به ستا ملاتړي شي او بله دا چې د بربري او هسپانوي مسلمانانو او عربي مسلمانانو ترمنځ به د اختلاف اور بل شي. لومړی دوې ډلې به ستا ملاتړ وکړي. ته د هغوی د لا خوښۍ په خاطر د هغوی بندیان ورخوشي کړه. ستا سره د وروستۍ پرېکړې لپاره یوازې 2 ورځې فرصت دی. له هغې وروسته شایي بیا موقع په لاس رانه شي. د موسی د نیولو په اړه ما سوچ کړی دی. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا چې تاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.